یو ملګري پوښتنه کړې چې سجود السهو دا به په کومو حالاتو کې زه کوم، څنګه به سجده سهو زه کوم. یو درې خبرې ځان سره زده کړه نو سجده سهو مسله به تا ته اسانه شي. هغه ده چې تا نه کله په مونځ کې کمی وشو یا درنه په مونځ کې زیادت وشو یا په رکعتونو کې خطا شولې نو ته به جمع دا کې سجود السهو به کې. ښه مثال د هر یو واخله چې په مونځ کې کمی، هغه کمی چې په هغه باندې د مونځ هیئت بالکل بدلیږي. لکه ګوره 4 رکعاته مونږ دی، زه په دویم رکعت کې تشهد ته کېناستمه نو د وتر نه علاوه په یو مونځ کې ثابت نه چې 4 رکعاته مونږ دی سنت یا فرض نبی اسلام دی په دویم رکعت کې تشهد ته ناست نی نو تا د مونځ هیئت بدل کو. نبی اسلام نه د مشکات په حدیث کې نقل لري چې تشهد ته کېناست ته سجده سهو وکړه نو ګوره کمی دی وکړه سجده سهو بکی. یا مثال 4 رکعاته مونږ دی په دریم رکعت کې تا سلام واړه کمی دی وکړه سجده سهو شته. سجده سهو به څه وخت کوو هغه وضاحت کوم وروسته. یا دې زیادت وکړو، اوس ګوره 4 رکعاته مونږ دی ته پنځم ته پورته شولې، پنځم رکعت ته دې کې دا مسله بعضې خلک بیانوي چې شپږم سره یو ځای کړه 2 به نفل شو. دا خبره خطا ده. نه، تا ته چې در یاد شو چې زما پنځم رکعت دی بس کوم ځای کې چې وي که قیام کې وي په هر ځای کې یو بس راکښېنې بین تشهد ته به کښېنې بیرته. دا خبره غلطه چې یو سره بل یو ځای کې هغه به نفل شو 2 به نفل شي او نور د استغفار شي. خبره خطا ده. نه، بس در یاد شو چې پنځم ته پورته شوی بیرته تشهد ته کښېنه. یا مثال 4 رکعاته مونږ دی ته دریم ته پورته شولې زیادت دی وکړو. یا مثال تشهد دی په تشهد کې ته شروع شولې تحیاتو په ځای باندې الحمد شروع کړه زیادت دی وکړو. یا قیام کې ته ولاړې د الحمد په ځای باندې تحیاتو شروع کړه زیادت دی، د مونځ هیئت دی بدل کړه نو په دې کې تا باندې سجده سهو شته سجده سهو وکړي. یا په رکعتونو کې ته خطا شولې څنګه هلکه دا مې دویم رکعت دی که دا مې دریم رکعت دی، په دې کې 2 صورت جوړیږي. بعضې وخت کې شک ډېر وي بعضې وخت کې شک کمی. چې شک دی کم و همیشه مې خپل رکعتونه همغه شان حسابه وکړم چې ستا ترتیب دی ته وایې دا مې دریم رکعت دی. ولې ځکه اول رکعت کې مې فلق صورت ولوسته په دویم کې مې اخلاص ولوسته دا مې دریم دی خو بیا هم لږ شک دی. بس کوم رکعتونه چې تا ته پاتې دي هغه به پوره کړي سجده سهو به وکړي. بعضې وخت کې شک ډېر وي هلکه دا مې څوم رکعت دی 4م دی خو شک ډېر زیات دی نه دی در یاد نو به شک چې کله ډېر په دې کې به همیشه یو رکعت کم شماري. دا حدیثو کې دا مسله د مشکات کې باب السجود کې دا ټول حدیث تاسو کتلی شي. نو چې شک ډېر همیشه به یو رکعت کم شماري. ته وایې دا 4م دی نو دریم به حساب کړي، وایې دریم دی دویم به حساب کړي، یا دویم دی نو اول رکعت به حساب کړي چې یو رکعت مې کوم چې پاتې دي هغه رکعتونه به پوره کړي د سلام اړول نه به مخکې سجدې وکړي. نه سجده سهو به کله کومه. یو روایت بعضې خلک پیش کوي د عمران ابن حسین غالبا دی چې هغه عبد و رسول پورې ولوستو سلام یې واړه او بیا تشهد سر نه وشتو. دا روایت ضعیف دی ثابت نه دی. صحیح طریقه دا ده چې ټول مونځ ولوله ټول مونځ چې ولوستو د سلام اړول نه مخکې به 2 سجدې وکړي کوم چې موږ د مانځه په شان دي کوو تسبیحات به هم پکې ولولي او بیا به سلام واړي. دا یو طریقه ده. یو طریقه بله دا ده چې ټول مونځ ولوله یو طرف ته سلام واړوه 2 سجدې وکړه د مانځه په شان دي بیا سلام واړوه. دې طریقې سره دا سجود سهو ده. د امام په اقتدا کې بعضې وخت کې سړي ته اختلاط راځي چې زه به څه کوم کوم وخت کې به سجده سهو کوم. ګوره ته امام سره یو ځای دی مونځ شروع کړو امام سجده سهو کوي نو ته به یې ورسره کوې ځکه هغه سره یو ځای مونځ شروع کړی او خطا شوی سجده سهو به کوې. دویم صورت دا دی چې ته راغلی امام 2 رکعته کړي دي امام سجده سهو کوي هغه رکعتونو کې خطا شو کوم کې چې ته سره وي نو ته به ورسره سجده سهو کوې خو هله چې امام قبل السلام سجده سهو کوي که بعد السلام کوي ته یې ورسره مه کوه ځکه چې د سلام سره ته د مانځه نه وځي خو ته به سجده سهو کوې د مانځه په اخر کې. او ولې ځکه چې په هغه رکعتونو کې امام خطا شوی چې ته ورسره وي نو ته چې خپل مونځ اخر ته ورسوې نو ته به سجده سهو کوې. دریم صورت ته راغلی امام سره په رکعتونو کې شامل شو امام په هغه رکعتونو کې خطا شو کوم کې چې ته ورسره نه وي خو امام قبل السلام سجده سهو کوي ته به سجده سهو کوې او کوې به. ولې ځکه نبي علیه السلام حدیث دی چې امام څه کوي هغه ورسره ته م وکړه نو قبل السلام کې د مانځه نه پې ته وځې نو سجده سهو ورسره وکړه. ښه امام بعد السلام سجده سهو کوي ته به ورسره کوې نه به ورسره کوې ځکه په دې سره ته د مانځه نه وځي. ښه ته چې مونځ ختم کوې ته به سجده سهو کوې نه به یې کوې. ولې ځکه هغه مانځه کې چې ته ورسره یو ځای وي هغه کې امام نه دی خطا شوی قبل یعنې ستا د مانځه نه مخکې چې کوم مونځ هغه کې خطا شوی نو په تا باندې سجده سهو نشته. بل صورت ته راغلی او امام سره په مانځه کې خطا شولې مثال په یو رکعت کې تاسو سورت فاتحه ونلوستله دې مسلې وضاحت کوم چې سجده سهو فاتحه چا نه پاتې وي څه به کوي. تا په یو رکعت کې سورت فاتحه ونلوستله نو هیره در نه شوله
نو لا صلات الا بفاتحه الکتاب دی مونږ نه کېږي دا کس چې فاتحه ونه لولي دغه رکعت ستا نه کېږي چې کوم کې د فاتحه نه لوستلي نو امام چې کله سلام واړي نو ته به دغه رکعت خپل نه شمارې کوم کې چې فاتحه نه ده لوستلي دا رکعت به پوره کړي او بیا د سلام اړول نه مخکې به سجده کړي. مثال تا امام سره 2 رکعتونه راګیر کو یا د 3 راګیر کو په یو رکعت کې تا نه سورت فاتحه هېره شوله امام خو سجده سوه نه کې تا غلطي کړې ده نو چې تا غلطي کړې ده امام چې کله سلام واړي دا کم رکعت کې چې تا فاتحه نه ده لوستلې دا ستن دی شوی نو ته به 2 رکعته نور وکړي ځکه دا ستا 3 نه دي شوي 2 رکعته یې شوي نو 2 رکعته به نور وکړي د سلام اړول نه مخکې به سجده سهو وکړي. د بعضې اعمال داسې دي چې په هغه باندې صرف سجده سهو کار نه کوي چې ته سجده سهو وکړې نه هغه رکن به ادا کوي په هغو کې یو سورت فاتحه ده یا یو کس دی په سجدو کې یو سجده ادا کړله نو دی که صحیح قول لا دی چې دغه رکعت به سر نه وکړي رکعت سر نه وکړه صحیح ټول مونږ ته باندې سر نه کول نشته دی خو دا رکعت سر نه وکړه بیا د سلام اړول نه مخکې مقه طریقه ده سجده سهو به وکړي. بعضې عملونه داسې چې په هغه کې سجده سهو په تا باندې نشته مثال ته د رکوع تسبیحات دی په سجده کې ولوستو سجدې والا دی په رکوع کې دی باندې خبره نشته نبی علیه السلام نقلی سبوح قدوس دی په رکوع سجده دواړو کې لوستلي په دې باندې تا باندې سجده سهو نشته یا سري مونږ دی تا پکې جهر وکړو دې کې څه خبره نشته نبی علیه السلام به کله سري مونږ جهري م کوو دې کې څه خبره نشته سجده سهو په دې باندې تا باندې نه لازمیږي. یا مثال یو آیت دی تا بار بار ولوستو تکرار دی وکړو یا سورت فاتحه دی بار بار ولوستو په دې باندې مونځ کې سجده سهو په تا نه لازمیږي ځکه په مانځه کې نبی علیه السلام نقل چې یو آیت بار بار لوستلی نو سورت فاتحه او نور سورتونه یو شان دي که چا بار بار ولوستو په دې باندې تا باندې سجده سهو دا نه لازمیږي. سجده سهو هغه اعمالو باندې لازمیږي چې ته د مونځ هیت بالکل دغه کې بدل کړي نو دغه بعضې مسلې وي د سجود سهو دې ته کتل پکار دي مطابق په دې باندې عمل کول پکار دی.